درنو لیدونکو دا د کابل جلالاباد لویه لاره د رمزي تر څنګ د نظرآباد ته کلی دی. په دغه ځای کې بیا نو خپل راغلی دی او داسې چې ممکن چې یو شمېر کورونه یې هم خراب کړي وي. معلوم د شپې سړی ویده وي لکه څنګه کونړ کې زلزله وشوله څومره تلفات موږ ورکړو زموږ افغان بچي خویندې ورونه کونډې رنډې یتیمان په زرګونونو نو زموږ غږ د الله واوري او زموږ سلامونه ستړي مو شئ وخت مو بخیر په دې چې ښه اوسئ. درنو لیدونکو دا د کابل جلالاباد لویه لاره د رمزي تر څنګ د نظرآباد ته کلی دی. په دغه ځای کې بیا نو خپل راغلی دی او داسې چې ممکن چې یو شمېر کورونه یې هم خراب کړي وي. دا نو د کابل جلالاباد عمومي لار د هغه سیمه ده چې بار بار په دغه ځای کې سیلاب راځي او دغه پروړې لاره بندېږي. خو خوشبختانه اوس وخت کې دغه لاره خلاصه ده، کولی شي چې مثلا د کابل او جلالاباد په لویه لاره موټرې تګ راتګ وکړي. خو په دې هیله چې یو شمېر کورنیو ته زیان نه یې اوښتی، ځکه دغه سیلابونه خونړي سیلابونه دي. دا چې سهار باران شو د خونړی سیلاب راغی. دلته د سخود ولسوالۍ اړوند بېلابېلې سیمې تر کوپښ لاندې نیولې دي او ممکن دا چې یو شمېر کورونو ته یې زیان اړولی وي. نو خدای دې وکړي چې چاته پکې زیان نه یې اوښتی. د دې ځای ځینې انځورونه دي هغه درسره وګورئ. زه خپله مسکین استاد ساختماني استاد یم او د دې سیمې اوسېدونکی یم، د نظرآباد اوسېدونکی یم. او دا یو ورځ نه ده، دا 2 ورځې 3 ورځې د میاشتو خبره ده، کلونو خبره ده. زمونږ غم څوک نه خوري، زمونږ غږ څوک نه اوري. زمونږ چاته پیشنهاد وکړو ښاروالۍ ته لاړ شو، بل کوم لوړپورو چارواکو ته لاړ شو، زمونږ غږ څوک نه اوري. او موږ هم دا چیغه وهو چې زموږ د ولس غم وخوړلی شي، خو زموږ غم څوک نه اوري. او نو پیسې ډېرې دي الحمدلله، دومره پیسې دي چې بالکل ګنجایش نشته. اسلامي امارات غریب نه دی، جرمني، لندن، برطانیه هر څوک ورسره پیسې راوړي، کومک کوي. ځان یې خامخا اړولی. دا ورته ګورې نه لکه اوس په خپل سترګو باندې ګورې، دا خو د ټوکو خبره نه ده. دا ټول زیان دی. هر مسلمان دی زموږ افغان ورور باندې یو اوبه راځي، یو مشکل ورته جوړوي، لکه زه ورسره غمرازي ونه کړم، ما کې د مسلمانۍ څه پاتې شو. نو زه ډېر هیله کوم، خواهش کوم د لوړپورو چارواکو نه، د اسلامي اماراتو نه دلته راشي او بودیجه دې دلته استعمال کړي، یو ښایسته پل دې جوړ کړي. هغوی ته هم هیله کوم چې دغه د ستونزمن ځای دی، د مرګ ځای دی، لږ په شا شي او ژوند خپلو بچو سره ښه ښایسته ژوند تېر کړي. ولې نه هر وخت د دې توله نه ده معلوم. د شپې سړی ویده وي لکه څنګه کونړ کې زلزله وشوله، څومره تلفات موږ ورکړو. زموږ افغان بچي خویندې ورونه کونډې رنډې یتیمان په زرګونونو
نو زمونږ غږ دی الله واوري او زمونږ هیله دی الله واوري او الله دې زمونږ بس په درد باندې پوه شي الله دې زمونږ مددگار شي موږ ډېر هیله کوو د اسلامي امارات نه چې زمونږ پښتنه خامخا جدي وکړي وسلام